بس سید زما د کار وخت دی روان یم اوس درځم د کار په وخت کې څو وارې تاسو ته ویلي چې زنګ مه راوئ تاواني کېږم دا یو ګراک مې د لاسه ولاړې بالا خطا کړم سید چپ چپ سید هی وروره یو خیر خو وکړه ناسته زه خدای دې پرده وکړه نه شرمېږه زما په شکل فکر کې موږ هم څه کمزوره خلک نه یو او بیا دا د نصیب د تقدیر خبرې دي ښه دا د نصیب د تقدیر خبرې دي چې دا دې چینې پروش کړی زه دا دې فکر کړی او ګوره زموږ شرایو مرایو در پسې کېږي په موږ کار مه لره یو خیر وکړه زه درته وایم زما رنګ را بد کړی دی ته خبره زه څونه نوم لرم په دې ښار کې تا که هر چا ته لاس ونیسې چې یو خیر خو وکړه نوم خو زما په بد دی پته ته خو هغسې نه شرم لرې نه حیا لرې دا زما کار تا ته څه کار نه معلومېږي دا هم زحمت غواړي وروره سهار راوځم در ماښامه پورې وروره پښې مې دا اوس دا د ګوتو سرونه مې دا چې تڼاکې پیدا کړه تلې خو هلته پرېږده همدا خو سبا آینده لري اولادونه به جي بچیان به جي ته بره دغه شی د ځانه جوړې لکه دا اوس چې فکر کوې زما رنګ را بده بیا خو کلن په دا ښار کې فکر مه کو لاړ شه بل ښار ته ته نو اوس موږ د ښار اگر سره پسې اخې موږ د کوره چې راوځو د ټکسي کرایه نه یې را سره وځه ولاړ شم بل ښار ته او که دونې نامې خو دلې دا ستا په دا شان و شوکت کې ماته یو ځای کار راکړه کار غواړې والله دا سړی که ما پسې واخیستې او دلې مې ونه دروي دا زما رنګ بجېږي دغه وکړه دلې زما سره کار شروع کړه دلې زما سره کار شروع کړه باره به وروره زما رنګ پتا نه بد دلې به د ځانه سره ودروم جاپان سنټر چینې پروژې کې سمه ده ته 8000 افغانۍ بخششیانې هر څه شته هغه د خوا بېغمه اوسه زه ځمه مانځه ته ته دلې بالا ونیسه دا صفایي شروع کړه واخه سمه ده بیخي سیدي بیخي سیدي دغه ته وایي ګوره دا به بیا په ما کې یو بل نوښت راشي مثلا دا نورې ورځې فکر نه کوم د جمعې په ورځ به بیا فکر کوم وینې دا بیا په ما کې یو نوی نوښت رالی ونې ښه ځای خو نه اخته سولو مګر خوند نه راکوي هغه زما کار به جلا عشق راکوي چا لاس به مې یو چا ته ونیوي خیر دا هم ښه کار دی نو رښتیا وایي ځوان یې فکر مه کوه د جمعې په ورځ به بیا فکر کوم هغه به هم داسې وزم یو خوا ماته نه میله والم خورا په دا ورځ خورا